السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر په سر ټکو. د مملکت صدر آصف علي زرداري د پارلمنت ګډه او د قومي اسمبلۍ غونډه راغوښتې ده. غونډه د مارچ پر 10 نیټه ماپښین 3 بجې راغوښتې ده. په پاکستان کې د افغانستان څخه راوړل شوي غیر ملکي وسله په کار اچولو نور ثبوتونه ښکاره شوي دي. په پاکستان کې سټاک مارکیټ د 1800 پوینټونو د اضافې وروسته په 1,14,921 ټریډ کوي. او اوس بشپړه خبرونه. د مملکت صدر آصف علي زرداري د پارلمنت ګډه او د قومي اسمبلۍ غونډه راغوښتې ده. د مملکت صدر ګډه غونډه د مارچ پر 10 نیټه ماپښین 3 بجې راغوښتې ده. د مملکت صدر غونډه د هیئت د ارټیکل 54.1 او د ارټیکل 56.3 لاندې د خپلو اختیاراتو په کار اچولو راغوښتې ده. د مملکت صدر د قومي اسمبلۍ غونډه پر 11 مارچ غرمه 11 بجې په پارلمنت هاوس کې راغوښتې ده. د مملکت صدر د یوه نظرین غونډه د هیئت د ارټیکل 54.1 لاندې د خپلو اختیاراتو په کار اچولو سره راغوښتې ده. دغه د 14مې قومي اسمبلۍ 14مه غونډه ده. په پاکستان کې د افغانستان څخه راوړل شوي غیر ملکي وسله په کار اچولو نور ثبوتونه ښکاره شوي دي. په اوسنیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان خاورې څخه کېدونکي ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوې ده. د افغانستان څخه داخل شوي ترهګر د ساتندویو ځواکونو سره معصوم اشاریان هم په نښه کوي. د خبره اوس هر چا ته معلومه ده چې په افغانستان کې و ترهګرو ته د امریکې پرېښول شوي وسله په ورکولو څخه د سیمې و سلامتي ته تاوان رسېدلی دی. په پاکستان کې سټاک مارکیټ کې نن په زړه پورې چسباندي لیدل کېږي او 100 انډیکس د 1800 پوینټونو د اضافې وروسته په 1,14,921 ټریډ کوي. د کوټي ګلیډیټر او ډي ایچ ای ترمیان د پلاټینیم سپانسرشپ لوزنامه وسوه. په یم هو یو باندې د کوټي ګلیډیټر ډلې مالک ندیم همر او چیف انجینیر ډي ایچ ای احمد عزیز لاسلیک وکړي. په دستورګي وزیر اعلی بلوچستان صوبایي وزیرانو او د اسمبلۍ غړو په ملتیا نامتو کرکټر موین خان لوبغاړي ابرار احمد او اسیب الله خان هم ګډون درلودي. وزیر اعلی امیر سربراز بوګټي وینا په کولو وویل چې په بلوچستان کې ډیر ښه ټیلنټ موجود دی. حکومت د لوبو د ودې لپاره ګامونه پورته کوي. د ډي ایچ ای مننه کوم چې هغوی د کرکټ لپاره مثالي کردار ادا کړی. د کوټي ګلیډیټر د ډلې مرستیال یم. لوبې هغه یوازینۍ لاره ده چې د ټولنې رواداري قایم ساتلو کې مرستیاله ده. دستوري ته د کوټي ګلیډیټر مالک ندیم همر او نورو هم ویناوې وکړې. ګورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل ویلي دي چې اوسنی حساسیت په سنجیدګي اخیستلو او د پایداره هواري اړخ ته تګ سخت ضرورت دی. ولې چې امنناکه ټولنه په حقیقي معنا کې ترقي او خوشحالي ترلاسه کولی شي. په ټوله سیمه کې د کړکېچن صورتحال په ترڅ کې د حکومت واریانې زیاتې شوي دي چې هغه په ټوله صوبه کې د امن فضا برقراره ساتلو او د ولس د ځان او مال د ساتنې په ځانګړي ډول د کوټې د تجارانو او د زرګرانو د ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي. د دې خیالاتو څرګندونه هغه د انسپکټر جنرال پولیس معظم جاه انصاري سره د خبرو کولو پر وخت وکړه. په دا مهال د کورنۍ چارو سپیشل سکریټري عبدالناصر دوتانی هم موجود و. ګورنر وویل چې جرمونه او ترهګرۍ دوه بیل شیان دي. د کومو د مخنیوي لپاره د کار بیلابیلو طریقو ضرورت دی. د امنناکه بلوچستان مقصد ترلاسه کولو موږ پولیسینګ ډیر ضروری دی. هغه وویل چې د قومي لویو لارو د هیواد په تعمیر او ترقي کې هم کردار دی او دا د هر قسمه تګ راتګ لپاره خلاص ساتل لازمي دي. هغه وویل چې زموږ سیاسي اکابرین ولسي ټولنه او د رسنیو خلک دي د اجتماعي ګټې لپاره د امنناکه بلوچستان لپاره د خپلې برخې کردار ادا کړي.
د کوټي کور کمانډر لیفټیننټ جنرال راحت نسیم احمد خان په خاران کې د فرنټیر کور بلوچستان ساوث تر انتظام لاندې د ځانګړي کوچنیانو لپاره د جوړ شوي سکول دوره وکړه. دا په خاران کې ځانګړې لومړنۍ اداره ده چې له لیدو او اورېدو څخه د بې برخې کوچنیانو او په ذهني او جسماني توګه د معذوره کوچنیانو ته معیاري زده کړو اسانتیاوې برابروي. پر دې مهال کور کمانډر ته د سکول د زده کړو او روزنې د چارو په اړه معلومات ورکول سو چې په سکول کې ښه پوهان استادان او انتظامیه او کوچنیانو ته د ښه تعلیم چاپیریال وړاندې کوي. کور کمانډر د ګورنمنت وایس ډیګري کالج خاران د ښو لوستونکو د لوړ تعلیم دپاره د مالي مرستې اعلان هم وکړی. د بلوچستان اسمبلی د ترانسپورټ لپاره د جوړ شوي کمیټې غونډه په کمیټې روم کې ترسره شوه. په غونډه کې د صوبایي موټر ویکلز په آرډیننس 1965 کې د ترمیم په اړه غور وکړل سو. د غونډې مشري انجینیر زمرک خان اچکزي وکړه او د کمیټې غړو سردار زاده فیصل جمالي، فضل قادر مندوخیل، برکت علي رند او د ترانسپورټ لپاره پارلماني سکریټري میر لیاقت لیډي، سکریټري اسمبلی ظاهر شاه کاکړ، سپیشل سکریټري عبدالرحمن، سکریټري ترانسپورټ آیات کاکړ هم ګډون درلودی. په غونډه کې د صوبایي موټر ویکلز بلوچستان ترمیمي بیل 2015 وړاندې کړل سو چې مرامې د روډ په ساتنه کې ښېګړه، د بنیادي کالبد د ساتنې باوري کول او د تګ راتګ په نظام کې ښېګړه راوستل وو. د سکریټري اطلاعات حکومت بلوچستان د ډي جی پی او د دفتر دوره وکړه. ډایرکټر جنرال تعلقات هامه محمد نور کیتران او نور افسرانو ورته ښه راغلاست ووایه. سکریټري اطلاعات په اخبار خرڅونکو کې موټر سایکلان وویشل. هغه وویل چې په اخبار کې خرڅونکو موټر سایکلانو ته د ویش څخه د هغوی په زړه پورې حوصله زیاته سي. دا ګام به د اخباري صنعت د ودې او اکرانو د مشکلاتو د هواري دپاره هم ثابته سي او د اخبار خرڅونکو کارګردګي کې به نور ښه والی راسي. اکرانو د حکومت بلوچستان د ګام په ستایلو د هړه لرونکو واکمنو مننه وکړه. د اکر ویلفیر فنډ لاندې 15 موټر سایکلان د قراندازي له لارې اخبار خرڅونکو ته ورکول سو. سکریټري اطلاعات د فنډ له لارې د نورو د خیر ښېګړې د کار اعلان وکړي او فنډ د زیاتولو دپاره یې د حلا واکمنو څخه د اپیل په کولو اندیه وکړه. اخبار خرڅونکو ته حکومت بلوچستان څخه د اوسېدو د سکیم او د روزګارو نورې موقع د ورکولو خواست هم وکړي. د بلوچستان گورنر شیخ جعفر خان مندوخیل د هین د آرټیکل 109 لاندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی غونډه رابللې ده. د اسمبلی غونډه د سې شنبې په ورځ د مارچ پر 10 ماپښین 2:30 بجې راغوښتل شوې ده. په پاکستان کې په غیر قانوني توګه د اوسېدونکو افغانانو خپل هیواد ته د تګ لړۍ روانه ده. وترهګرۍ ته په کتلو سره د پاکستان حکومت دلته په غیر قانوني توګه د اوسېدونکو افغانانو خپل هیواد ته د استولو پریکړه کړې ده. د مارچ تر 6 نیټې پورې له پاکستان څخه د تګ کوونکو غیر قانوني افغان اوسېدونکو شمېر 8,801 ته رسېدلی دی او د بیرته تګ لړۍ روانه ده. د پاکستان حکومت د 2023 د سپتمبر پر 15 نیټه باندې دلته په غیر قانوني توګه د اوسېدونکو افغانانو د بیرته استولو پریکړه وکړه. ګوادر جی ډي اې د ښار پخواني تجارتي مرکزونه بحاله کړي دي. ملا فاضل چوک او ګلیک د ښار په تاریخي کاروباري مرکزونو کې شامل کړل شوي دي. ایم پی ای مولانا هدایت الرحمن او ډي جی ډي اې سیف الله کیتران د پرانستل شوو تجارتي مرکزونو دوره وکړه. په تعمیراتي کار کې د سیوریج ټیپ ټایلینګ او روډ په ملتیا د هغه ښایستهوالی شامله دی. د تربت اسسټنټ کمشنر محمد جان بلوچ تر څارنه لاندې په ښار کې غیر قانوني تجاوزاتو په ضد کاروایي وکړل شوه. د میونسپل کارپوریشن تربت چیف شعیب ناصر او ایس ایچ او روشن علي په موجودګۍ کې ټول غیر قانوني تجاوزات ایسته کړل شول. په دې موقع اسسټنټ کمشنر وویل چې په تربت کې ښار کې ځینو دکاندارانو په سړکانو او کوڅو کې خنډونه په اچولو سره د ټریفیک رواني متاثره کړې وه. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د ځینو مهمو ضلعو د موسم حال او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.